بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و بد ساته. امین. عزتمندو، نن د نوې او خاص وظیفې سره تاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترمو د الله جل شانه د یو بابرکت نوم، د یو ډیر عظیم الشان نوم، ډیر خاص او ډیر عالی شان وظیفه بیانوم چې دا د هر ناممکن حاجت لپاره، د هر مشکل او د هر مصیبت نه د نجات لپاره په یقین کامل سره تاسو د وظیفه کوي. ان شاء الله تعالی چې چا هم دا وظیفه کړې ده نو هر حاجت الله جل شانه پورا کړی دی او د هر مشکل نه او د هر پریشانۍ نه ورته الله جل شانه نجات ور نصیب کړی دی. دا دومره خاص او بهترین عمل د زما عزتمندو، دا د ستاسو د دعاګانو د قبولیت لپاره ډیر عظیم الشان کافی عمل دی. ان شاء الله تعالی چې څه قسمه جایز دعا غواړي الله جل شانه به دعا قبلای. ډیره مختصره وظیفه هم نن داو کوي. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به دستاسو هر ناممکنه حاجت پوره کړي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغه اجازه راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو کجر استاسو تعویذونه پکار وي، تاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولای شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کامنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانت نور خپل الفاظ تاسو منشن کوي ولیکئ. د دې لپاره چې مال حوصله افزایی ملاويږي او نور ډېر خپل وظایف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، کچره تاسو د الله جل شانه د دې خاص صفاتینو د خاص عظیم الشان وظیفه هم نن کول غواړي نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ. ما زما عزتمندو، د الله جل شانه په نومونو کې ډېر لوی عظیم الشان برکات دي، ډېر بے پناه کمالات په دې کې پراته دي او ډېر زیات فواید په دې کې پراته دي. که په یقین کامل سره او په صحیح نیت سره او کامل برواسه سره د دې نومونو د وظیفه وکړي شي نو الله جل شانه به هر ناممکنه حاجتونه یا سر ډیر زیات ضرورت دي الله جل شانه به درته پوره کوي. مشکلات او پریشانی او داسې چې د سره د ژوند بے سکونی او زندگی ورته پټنشنونو کې په خفګانونو کې مبتلا کړي وي، د دغه نه د وتلو د پاره الله جل شانه بدتا نجات عطا فرمای کی. زما عزتمندو، چې څوک د چا تعریف کوي نو پاغه باندې هغه څومره خوشحاليږي، حالانکه دا دنیوي صفت وي، دنیوي تعریف وي او دا سړی په دومره خوشحال شي چې د حاجت وي، د ضرورت نو هغه ورته فورن پورا کوي. نو زما عزتمندو، تاسو دا سوچ وکړئ یو سړی د الله جل شانه صفت کوي، تعریف کوي، الله جل شانه حمد و ثنا بیانوي چې الله جل شانه د تمام صفات او د حمد و ثنا لایق دی. نو چې او بنده د الله جل شانه تعریف کوي، صفت کوي، الله جل شانه لوی بڑای بیانوي او تعریف کوي او د هغه طاقت بیانوي او بیا دې پسې د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړي، سوال وکړي، خپل حاجتونه د الله جل شانه مخ کې وړاندې کړي، نو څنګه به دې بنده دا دعا رد کیږي، د څنګه دا خبره رد کیږي
او څنګه به زما عزتمند الله جل شانه د حاجت نه پوره کوي ان شاء الله تعالی ضرور به ضرور الله جل شانه د خپل بنده دعاګانې قبلې او چې څه مواړي ورغتا کوي به لہذا زما عزتمند دا نننی عمل یو ډیر خاص عمل دی ډیر مختصر عمل دی اوس راځم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار زتا سوتا بیانوم زما عزتمندو دا وظیفه به تاسو پوره توجه او دھیان سره کوئ چې څه ټایم ته دا وظیفه کې چې ستا په توجه او ذهن کې او دھیان کې ستا په زړه کې د الله جل شانه عظیم طاقت د الله جل شانه عظیم قدرت او لوی بڑای هغه ستا په ذهن کې ستا په دل او دماغ په زړه کې پرته وي چې د ستا په زړه کې د الله جل شانه عظیم قدرت او طاقت لوی او بڑای ستا په ذهن کې دل او دماغ کې موجود وي او د دنیا د خواهشات او نه دنیا د خیالات او نستا ذهن بالکل خالی وي او راغون وي او د الله جل شانه په ذات باندې د کامله بروسه او یقین وي نو زما عزتمندو ترتیب او طریقې کار ادا چې د ټولو نامخ یو لس پیره به درود شریف وای خدا چې درود ابراهیمی وای د دې واپس به زما عزتمندو یا حافظو یا حافظو یا حافظو دا به 50 پیره 50 مرتبه وتاسو وای د دې نه پس په بیا 11 مرتبه یو لس پیره درود شریف وای او بیا به د دعا د پر لاس پورته کې د الله جل شانه نه به ډېر په عاجزۍ سره ګړګړا سره توجه ان کې ساري سره دعاګانې وغوړي ان شاء الله تعالی چې سم مسائل مو الله جل شانه به تاسو ته پورا کوي زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه او ډیره زیاته خوښی وي که ویډیو مو خوښی وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ د لوی الله په امان